السلام علیکم ملګرو دوستانو هیله ده چې روغ جوړ یاستئ. زه یم حامد ستانکزی د ایچ اس ټیوب له چینل څخه تاسو سره په دې ویډیو کې یم انشاءالله یو میګا پرو باره کې څه چې زه یاد لرم هغه به تاسو ته انشاءالله وښیم او هیله ده چې دا ویډیو تر پایه راسره وګورئ او زموږ چینل د سر سبسکرایب کړئ، لایک کړئ، شیر یې کړئ له ملګرو سره تر څو دا ویډیو نورو ملګرو دوستانو ته هم ورسیږي او زموږ راتلونکي ویډیوګانې تاسې ته ورسیږي. راځو اومیګا پرو شروع کړو چې اومیګا پرو څه ته وایي، څه کار کوي، څه ګټې لري. نو انشاءالله په دې ویډیو کې به تاسې ته ټول دا تشریح کړو چې اومیګا پرو څه دی او څه لپاره کار کوي. لیکلي لرن ټریډ ارن مطلب زده یې که کار پې وکړه، تجارت وکړه او ګټه ترلاسه کړه. دې خوا لیکلي په څلورو شیانو موږ دلته غږیږو چې واټ از اومیګا پرو. اومیګا پرو څه دی؟ اومیګا پرو ټریډینګ دی. اومیګا پرو کار څه دی؟ تجارت څنګه کوي؟ ایکو سیستم یې څنګه دی؟ او همداسې ایوارډ اومیګا پرو ریکګنیشن څه دی؟ مطلب کوم ایوارډونه یا کوم رینکونه ورکول کیږي په دې اومیګا پرو پلیټ فارم کې. په دې څلور شیانو لاندې بحث کوو. راځو واټ از اومیګا پرو. دلته یې اوس موږ ته په لنډو کې تشریح کړی چې اومیګا پرو څه دی. اومیګا پرو د شرکتونو مجموعې ته ویل کېږي. دې کې تقریبا 15 شرکتونه دي چې د دوی مجموعې ته اومیګا پرو ویل کېږي. په 2013 کال کې اختراع یا منځته راغله. په اولو کلونو کې فورکس ټریډینګ کې تجارت کوو او وروسته کلونو کې د اخري کلونو کې دوی کرپټو کرنسي د دې تجارت هم شروع کړو. همداسې بیټ کوین خرید و فروش هم کوي او د 2000 تقریبا د 2021 د مارچ په میاشت کې د دوی مشتریان له 4 لکو نه اوښتي ولو. هغه مشتریان چې اکټیو یعنې فعال مشتریان او ګټې مټې هم ترې اخیستې له دې شرکت نه، نو 4 لکو نه اوښتي وو. اوس خو فلحال د 2021 کال د نومبر 8 تاریخ ده نن. همداسې د فورکس بازار کې د ورځې 6 ټریلیونه خرید و فروش کیږي او د کرپټو کرنسي بازار کې د ورځې 100 بیلیونه ډالر خرید و فروش کیږي چې اوسط یې دا ښودلی دی، کم و زیات هم ده. نو د کرپټو یا د فورکس بازار کې خرید و فروش بیخي زیات ده. آنلاین صرافي ده، آنلاین کاروبار ده چې دې کې روزمره خلک زښته زیاته ګټه کوي، خو چې څوک په طریقه پوه شي ګټه هم زیاته لري او تاوان هم زیات لري. راځو اور ګروپ آف کمپنیز. دې کې څه ویلي دي؟ مخکې مونږ ویلي چې اومیګا پرو د کمپنیو له جوړښت څخه جوړ ده یا له یو ځایوالي څخه اومیګا پرو جوړ ده. هغه کې مونږ ویلي اور کمیونټي ده چې اومیګا ورلډ لیمیټډ په نامه ده، برټش ورجن آیلینډ کې ده. همداسې اور بروکر ده اومیګا پرو لیمیټډ په نامه ده. اور ایکسپرټ ټریډرز دي چې نپتن ټریډ لیمیټډ په نامه ده، هانګ کانګ کې ده. اور بینک ده چې او ام پی منی لیمیټډ په نامي بینک ده په یونایټډ سټیټ کې یا وبخښئ یونایټډ کینګډم انګلینډ کې 2021 کال د اکتوبر په 10 تاریخ د تېره میاشت کې رسمي کاري شروع کړو. همداسې اور ایکسچینج د او ام پی ایکسچینج په نامه ده چې سنګاپور کې ده. دا هر یو په بیلو بیلو ملکونو کې موقعیت لري او هملته د مغه ملک د ادارې یا د قوانینو لاندې کار کوي. او راځو له دې نه وروسته آفیسز دي، کوم دفترونه یې چیرته دي. مخکې مونږ ولوستل چې مین دفتر یې په دوبۍ کې ده او هانګ کانګ کې هم دفتر لري، هم د سنګاپور کې، لندن کې او په لاتین امریکا کې هم دفترونه لري. مین دفتر یې په دوبۍ کې ده. او ام پی منی بینک دا د بینک کارت ده چې انشاءالله په 2022 کال کې به خلکو ته هغسې ورکړل شي، ځکه 2021 اکتوبر میاشت کې بینک کار رسمي شروع کړ او انشاءالله 22 کال کې به خلکو ته دا توزیم شي. د
د بینک کارډ یې ده. همداسې OMP منی ایکسچینج کارډ ده چې ماسټر کارډ سره ټچ ده، او کله چې دا خلکو ته ورکړل شي انشاءالله 2022 کال کې به دا ورکول شي، بیا به انشاءالله خپل بینک OMP بینک سره هم ټچ شي. هر ځای کې چې مثلا ته له بایننس نه کارډ ته پیسې اړې یا بینک ته، د دغه کارډ په ذریعه به ته هر ځای کې دا پیسې انشاءالله ویستی شي. ایکسچینج کارډ شو. فیکټس اینډ اچیومنټ څه یې کړي دي او څه لاسته راوړنې لري. په دې کې مونږ وایو چې لیکلي دي اور کلاینټس، مطلب زمونږ مشتریان په 2 کالو کې تقریبا 4 لکه نه زیات اکټیو یا فعال مشتریان دوی پیدا کړي دي. په 100 هیوادو کې دوی مشتریان لري، 99% مشتریان ترې خوشحاله دي. اور پروډکټ د دوی تولید یا د دوی کارونه چې دي الګو ټریډ فیټ ایکسپرټ، مطلب په نقدو اسعارو یا نقدو کاغذي پیسو کې دوی ایکسپرټ دي. الګو ټریډ کریپټو ایکسپرټ، د کریپټو تجارت کې ایکسپرټ دي دوی. همداسې ای بینک آنلاین انټرنیټ بینک فعاله شو په انګلستان کې، او کریپټو ایکسچینج او ایکسچینج هم د کریپټو کرنسي لپاره ډیجیټل کرنسي لپاره فعاله کوم. او ریزلټ د دوی نتایج چې دي 58% اف ټریډ کلوز پروفیټیبلی، مطلب دوی چې څومره ټریډونه کوي تقریبا 58% دوی چې کله بندي نو دوی کامیابه بندي. مطلب که حساب ورته وکړي د ورځې 10 ټریډه وکړي، 2 ټریډه کوي دوی ناکام وخیږي، د 8 ټریډونه کامیاب خیږي. نو همدغه وجه ده چې دوی خپل مشتریان ښه ساتي یا مشتریان تر اوسه خفه شوي نه دي، هر یو ته په خپل وخت او ښه ګټه انشاءالله رسیږي. او دوی چې کله ټریډ کوي ټیم سره ټریډ کوي، یوازې ټریډ نه کوي. کوم ټریډ چې یوازې کیږي هغه ډیر مشکلات لري، ټریډینګ ډیر سخت کار دی. نو دوی چې کوم ټریډونه کوي په ټیمي ډول یې کوي او ځکه هم کامیابه دي. اور پروډکټ ټریډینګ اکیډمي، مطلب دا به په راتلونکي 2022 کال کې انشاءالله د اکیډمي ویب سایټ ته داخل شي او اضافه کې په دې کې به داسې کتابونه مشتریانو خپل مشتریانو ته وړاندې کوي، یا داسې ویډیوګانې کوم باندې چې دوی کار کوي یا مثلا د ټریډونو باره کې معلومات ورکړي چې دوی نالج کې یا په علم کې اضافه شي. دا به فری د هغو خلکو لپاره څوک چې په اومیګا پرو کې غړی وي یا داخله یې کړی وي. الګو ټریډ ایکسپرټس دا موږ وختي مطالعه کو، خو بیا هم وایو ډو یو وانټ مور فیټ، دا کوم چې په نقدو اسعارو باندې دوی کاروبار کوي ریزلټ تقریبا 15 کاله تجربه لري او د ورځې تقریبا منتلی اوریج د میاشت تقریبا 10% دوی ګټې پکې کړې ده. پوه شولې 2019 کال څخه دوی په دې هغه کې کار کوي اومیګا پرو کې، 15 کاله تجربه لري. همداسې په کریپټو ایکسپرټ کسان چې لري 3 کاله هغه لري څو تجربه لري، او همداسې منتلی اوریج 10% ان بیټ کوین ده که نه، د دوی مطلب هغه کومه ګټه او هغه چې ده 10% ده. همداسې اور نیپتم ستراتیجي چې د بل ویب سایټ ده، په دې کې اومیګا پرو ورکس وذ سیورل ډیفرنٹ ټریډینګ ټیمز. اومیګا پرو چې د زیاتو مختلفو دغه ټریډینګ ټیمونو سره کار کوي ځکه دوی کامیابه دي. ستراتیجي بې مثاله او زبردست ستراتیجي لري، یوه ستراتیجي لري لوکیټډ ان ډیفرنٹ کنټریز اراوند د ورلد، په دنیا کې په مختلفو مملکتو کې دوی موقعیت لري یا دفترونه لري. منیټر او ټریډینګ پرفارمنس ان یور ډیشبورډ، روزانه چې دوی کوم ټریډونه کوي هغه د هر هغه کس چې په اومیګا پرو کې غړی وي د هغه په ډیشبورډ باندې ورته ښودل کېږي چې په دغه ټریډ کې تاوان کړی، په دغه دا کوم چې سره ښکاري په دې کې تاوان کړي، کوم چې شنه په هغه کې ګټه کړې. نو روزمره تا ته ښیي چې دغه روپۍ په دغه واخیستلې دومره ګټه یې وکړه، دغه په دغه یې واخیستلې دومره ګټه یې وکړه، نو ټول تا ته معلومات درکوي تاریخ هر شی. راځو هاو ډز اټ ورک، څه رقم کار کوي، مطلب دا
هغه موږ څنګه واخلو او څنګه کار کوي. یو لایسنس کله چې یو نوی کس راځي نو د اومیګا پرو د یو غړي له طرفه به یو ریفرل کوډ ورکول کېږي، لینک ورکول کېږي چې هغه ته لایسنس ویل کېږي. نو هغه به له هغه کس اخلي، بیا چې کله دا واخلي د پیسو په مقابله کې پیسې به ورکړي د پیکج روپۍ، نو دا بیا بروکرانو ته رسیږي څوک چې په دې باندې کار کوي، او تقریبا د یوې هفتې په جریان کې د یوې هفتې مدت نیسي، وخت نیسي چې بروکر ته رسیږي. یوه هفته وروسته به د تا روزمره ګټه په خپل ډیشبورډ درته ښیي، مطلب روزانه خپله ګټه ته لیدلی شي. راځو روډ ماپ یې چې دی 2018 نه تر 2023 پورې دوی چې کوم دا روډ ماپ دی یا نقشه جوړه کړې چې څه کوو او څه یې وکړل، هغه ټول په دې نقشه کې ده. په لنډو کې به درته معرفي کو. فاونډډ 2018 کې ایجاد شو دا کمپنۍ. په 2019 کې دوی د عوامو یا د ټولو خلکو په مخه خلاص شو، خلکو ته یې وښودل چې اومیګا پرو داسې کار کوي داسې. او اول ځل چې دا مارکیټ هغه سو بازار ته وړاندې سو په لاتین امریکا او افریقا او انډیا کې. همداسې په 100 مملکتو کې دوی په 2019 کال کې هغه درلودل، اکټیو مشتریان درلودل. 2020 کال کې د ایروپ او د ایشیا بازار ته هم راغله، مطلب مارکیټ خلاص کو. او انسټیټیوشنل ټریډینګ کمپنی هم مطلب درسونه یو بل هغه خلکو ته ښیي. اومیګا پرو بیکمز ان انسټیټیوشنل ټریډینګ کمپنی، خلکو ته تبلیغات او د ښودنې موکړي چې رقم کار پکې کوي. همداسې کریپټو ټریډینګ لانچ ګلوبل ریکګنیشن ایونټس، د کریپټو هغه بازار هم د کریپټو ټریډینګ هم په 2020 کال کې دوی خپل هغه ته ور داخل کو سیستم ته. په 2021 کې اومیګا او ام پی منی بینک کې لانچ کو په انګلستان کې. کریپټو ایکسچینج هم لانچ کو په 2021 کې. ګلوبل ایونټونه یې فعال کړه. پریډیکیټ 1 میلیون ممبرز، په 2021 کې دوی دا وړاندوینه وکړه چې 1 میلیون غړي به انشاءالله موږ په 2021 کې پوره کوو. او فاینانشل پروډکټ دا شیان منځته راوړل. همداسې 2022 کې فاینانشل پروډکټ ریلیټډ کوم چې نور هغه یې څه ورته وایي، هغه د دوی مطلب چې مطلب راتلونکي هغه کې به 2022 کې موږ دا بازار ته وړاندې کړو، لانچ کوو. همداسې چې په هغه کې څه دي فاینانشل پروډکټ کې ریل اسټیټ دی، لون دی، سمارټ کانټرکټ دی، خلکو ته قرضونه ورکول دي، او سمارټ کانټرکټ خلکو سره به قراردادونه لیکي چې د هغه له وجې به خپلو مشتریانو ته هم خپله فیصدي پکې ورکول کېږي. ریګولیټډ هیج فنډ دی او 3 میلیون ممبرز. په 2022 کال کې به دوی تقریبا 3 میلیونه غړو ته خپل غړي رسوي. او په 2023 کې هم دوی خپل کوم هغه چې لري مثلا پریپریشن آف لیسټنګ آن فرانکفورټ سټاک ایکسچینج. په 2023 کې دوی فرانکفورټ سټاک ایکسچینج کې به خپل د اومیګا پرو ثبت کړي، او سټاک مارکیټ ته به هم دوی د خپل هغه وباسي. همداسې 2 میلیونه کلینټ ان او ام پی منی بینک سیسټم. په 2023 کې به 2 میلیونه خپل اکټیو یا فعاله غړي په او ام پی بینک کې ثبت کړي، مطلب د او ام پی بینک کارډونه او دغه هر څه به 2 میلیونه غړو ته ورکول شي. نو دا روډ ماپ یې و او د اومیګا پرو باره کې تر دې پورې کوم معلومات چې ما درکړو، هیله ده چې تاسې پوه شوي یې. بیا هم که څه پوښتنه وله په کمنټ کې هم کولی شئ، په ګروپو کې موږ نه کولی شئ، فیسبوک کې هم کولی شئ، موږ هم انشاءالله خدمت کې یو. که څه رانه پاتې شوي یا کم هم ویل شوي یا اضافه راشکه ویل شوي نو ټول نه بښنه غواړم. بقایا لاندې کمیشن پلان په نامه چې او لاندې کوم هغه چې د هغه به انشاءالله راتلونکي ویډیو کې، ځکه ویډیو زیاته شوله، هغه به راتلونکي ویډیو کې تاسو ته وړاندې کړمه. او په الله هم سپارمه ښې چارې ښه وخت، او الله مو راته وساته. مننه.